تازه او بل خواشینونکی خبر چې ډیر پښتانه به د دې خبر په اوریدو زښته زیات خواشیني شي دا چې ولسمشر محمد اشرف غني پیل پر معاملو کړی او پیل یې له جنرال خوشحال سادات څخه وکړو چې نوموړی یې له معینیت څخه لري او د جمعیت ګوند یو غړي عبدالصبور قاني یې پر ځای مقرر کړ او ډیر پلویان او ناپلویان د ولسمشر اشرف غني پر سخت غوسه شوي دي. نو له دې وروسته بل خواشینونکی خبر هم امکان شته دی چې ډیر ژر یې واورئ چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب به هم له دندې څخه ډیر ژر ګوښه شي چې دا به هم دوهم پښتون وي چې د معاملې ښکار بشي چې داسې ګنګوسې موجودې دي چې د حمدالله محب پر ځای خالد نور د عطا محمد نور زوی ټاکل کیږي چې دا اوازې یو څه وخت مخکې هم خپرې شوې وي چې د عطا محمد نور زوی به په ملي امنیت کې مقرر شي چې له دې واضح معلومیږي چې دغه اوازې په حقیقت بدلیدونکي دي ځکه په ولسمشریزو ټاکنو کې عطا محمد نور د ولسمشر اشرف غني پلوي د یوې معاملې پر بنسټ کړې وه چې له دې ښکاره کیږي چې دا هم د معاملې یوه برخه ده. عطا محمد نور ټول ولس ته معلوم دی چې څه ډول شخص دی دلته یې تعارف ته اړتیا نشته خو لنډه یې ده چې دې وطن ستر ورانونکی دی او داسې ویل کیږي چې ډاکټر حمدالله محب به په چین کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شي. د ارګ څخه باوري سرچینې دغه معلومات خپاره کړي دي اما تر اوسه پورې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې او نه لا معلومه ده. نو ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه خبر به تاسو هم ترلاسه کړی وي که چیرې مو دغه ویډیو خوښې شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغه موضوع څخه خبر شي. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.